په یوه لرې پرته دره کې د افغانستان په زړو غرونو کې یو کلی و. دا کلی د نورو کلیو په شان عادي نه و. خلک یې د یوه پټ راز له امله وېرېدل، یو داسې راز چې د نسلونو راهیسې د کلیوالو ژوند ته سیوری غوړولی و. په دې کلي کې هر کال د مني په لومړیو شپو کې یو تن به ورکېده. نه یې جست موندل کېده، نه یې غږ اورېدل کېده او نه یې د ورکېدو کوم دلیل معلومېده. کلیوال به شپه له تیارو سره تېره کړه، د دروازو تړه به یې ښه کل کړل او هېڅوک به له کوره نه وت. خو څه کال دا وحشت بیا تکرار شو. یو ځوان چې است نومېده د شپې له کلي نه ورک شو. د است مور او پلار د سهار لخوا کله چې له خوبه راویښ شول، د هغه د کټ ځای تش و. نه د بوټانو، نه کالي او نه کومه نښه پاتې وه. په کلي کې ویرې خپره شوه. خلک راټول شول، د جومات امام ته لاړل او د دا لپاره یې لاسونه پورته کړل. خو یو تن چې د ظاهر نومېده له نورو خلکو بیل فکر درلود. هغه د کلي ځوان و، زړور و او نه یې غوښتل چې دا ویرونکی راز تل پاتې شي. ظاهر د پرېکړې په درشل کې ظاهر د کلیوالو ترمنځ ودرېد، د هغوی ویرو ته یې وکتل او په زغرده یې ویل، زه به د اس د ورکېدو راز معلوموم. زه به ګورم چې دا خلک چیرې ځي. کلیوالو په حیرانۍ ورته وکتل. د اس پلار چې د غم څخه مات ورته ویل، زویه دا زموږ د وس خبره نه ده. زموږ پلرونو هم دا راز نه شو موندلی. که ته ورپسې لاړې نو ښایي ته هم بېرته رانه شې. خو ظاهر پرېکړه کړې وه. هغه د شپې تیاری ونیولې، یو مشیل یې واخیست او پټ له کلي ووت. اسرار لور ته سفر. کله چې شپه شوه، ظاهر د اس د کټ د نږدې سیمې معاینه وکړه. هلته د پښو یوه کمرنګه نښه وه چې د کلي له حد څخه وتلې وه او د تیارو ځنګلونو لور ته تللې وه. ظاهر دا نښې تعقیب کړې، د ځنګل دننه ننوت او شاوخوا یې وکتل. هوا یخه وه، د ونو پاڼې د باد سره ښورېدې او د شپې مرغۍ کرار کرار چیغې وهلې. خو ناڅاپه هغه یو عجیب شی ولید. د ونو تر شا یو کمزوری روښانه سیوری، د ویرې شیبې. ظاهر ورو ورو د سیوري لور ته لاړ. ضرورتیا یې درلوده، خو د زړه ضربان یې چټک شوی و. کله چې هغه نږدې شو ودرېد. د ځنګل د منځ څخه یو غږ راغی، یو پټه پسته خو عجیب اواز، بیرته ولاړ شه. دا ځای ستا لپاره نه دی. ظاهر شاته وکتل خو هېڅوک نه و. غږ بیا راغی، دا ځل لا هم نږدې. که ته بیرته لاړ نه شې ته به هم ورک شې. ظاهر د مشیل رڼا وړاندې کړه، خو ناڅاپه مشیل مړ شو. په هغه شیبه کې د ونو تر شا یو څه وخوځېدل. ظاهر ورو ورو نږدې شو، زړه یې درب درب وه. ناڅاپه د ونو ترمنځ یوه پټه دروازه راڅرګنده شوه، د شیشې دروازه چې د سپوږمۍ رڼا پکې انعکاس کاوه. ظاهر پوه شو چې دا عادي دروازه نه ده. دا د یوه پټ جهان دروازه ده، چیرته چې اس تللی و او شاید هلته د نورو ورک شویو کلیوالو رازونه هم پروت وي. بل فصل. ظاهر د شیشې ماڼۍ ته نوځي او د اسرارو نړۍ ته داخلېږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ.